بسم الله الرحمن الرحیم. د روژې شپږمه د اپریل 9 2020 کال. تاسو زما لاس کې مسواک ولیدو. ځینې خلک په کلو ولسونو کې دا فکر کوي چې ګویا مسواک وهل په روژه کې صحیح نه دي. نه، په روژه کې او بې روژې مسواک استعمال دا د ډېرو ښو سنتونو د جملې نه دي او ډېر اړین دي چې موږ باید خپل غاښونه او خوله پاک وساتو او همیشه مسواک وکاروو. د دې وهل په هر چېرته کېږي، هر ځای کې کېږي، خاصتا په اوداسه کې او هغه وخت کې چې موږ کله غواړو چې مخ لاس وینځو. د پیغمبر اسلام د سیرت په درسونو کې که چېرته ما نه زیاتی کمی کېږي ما وبښئ. زه دا ټول کار د اخلاص او د مینې نه کومه، د حب نبي نه کومه ده. خو په هر صورت نن به زه ډېره لنډه ویډیو وکړم او زه به تاسو ته اوس دا کیسه وکړم چې څنګه حمزه بن عبدالمطلب ایمان راوړلو او څه باعث چې د ایمان راوړلو سره د دې چې د پیغمبر تره و، د هغې د پلار ورور و، د عبدالله ورور و، د مطلب زوی و، د پیغمبر کاکا و او ډېر شجاع، ډېر زړور، ډېر قوي هیکله، ډېر ښایسته، ډېر ښه صفتونه دې لرل. په هغه زیاتي او تیري باندې چې په پیغمبر علیه السلام باندې د دعوت په شروع کې مشرکینو شروع کړي وو او دې غوښتل چې حتی نبي علیه السلام ووژني او دې ته زجر او ربړ ورسوي. هماغه و چې ابو جهل یوه ورځ راځي پیغمبر علیه السلام د صفا غونډۍ سره ناست دی او دی چې راځي پیغمبر علیه السلام ته توهین کوي، هغې ته لاس اچوي، د هغې ګریوان ښکوي، زړه طاقت نه کوي د دې د شرک او د کفر لمبې دومره لوړې چې په پیغمبر علیه السلام ګزار کوي په تیږه باندې او د هغې سر مبارک زخمي کېږي او د دې نه اینې راځي او دا بیا په ډېر فخر او پیغمبر علیه السلام ته ډېر عاجزي کوي او ډېره زیات ترحم کوي او د خپل د پیغمبرۍ د خوی په اساس باندې دې طرف بیا هم ډېره آرامه او دغه رویه کوي. خو دا ابو جهل راځي او د قریشو او د بني هاشمو د مختلفو قومونو مشران چې لاندې د کعبې سره ناست دي او یا کعبې ته ناست دي، هغې ته دا کیسه کوي او ډېر کلنکارۍ سره هلته ودرېږي. دلته یو د قریشو یا د بني هاشم د کورنیو کومه وینځئ او هغه د حالت ګوري، ډېر زیات زړه په درد کوي په نبي علیه السلام باندې، د دې په نیک نوم، د دې په ښه شهرت، د دې په هر څه او د دې په زړه درد باندې چې په قوم لري او د ابو جهل په دې ظلم باندې چې په پیغمبر علیه السلام باندې کوي، ډېر زړه خوږېږي. هملته ولاړئ چې حمزه له ښکاره راځي او د ښکار لینده هم ورسره وي. نو دا ورته وایي چې وا حمزه ته ښکار ته تللی وې او ستا په وراره باندې ابو جهل دومره ظلمونه وکړه، ویې وهه، تڼۍ ورته څیرې کړې او سر یې ورته په اینو ککړ کړ، سر یې په کاڼو یې ویشتو، په تیږو یې ویشتو. هماغه یي چې حمزه ته ډېر سخت کار ورځي او ډېر په منډه راځي او دغه ځای کې چې د ابو جهل ناست دی، په دغه ځای کې د نورو قریشو او د بني هاشمو مشران او د مختلفو قبیلو مشران او دغه ناست دي. نو دی ورته وایي چې تا زما په وراره وار وکړو، دا دی ما مې د وراره کلمه ویلې ده او راځه اوس ته ما ته د پښتو په حساب دی ګز دا میدان څه کېږي او هماغې چې په دې ډېر شدید ګزار کوي او په دې باندې لیندې ګزار کوي او دا زخمي کوي او دې ته ډېر څومره چې وسه یې په دې ګزار کوي او دا آرام پاتې کېږي. یو دم یو په دې مکه کې اوازه جوړېږي او په ثانیو کې دغسې اوازې ګرځي چې هله ابو جهل یې ووهه او ډېر سخت یې واله او حمزه د خپل وراره په دین باندې ایمان راوړی دی او د خپل وراره نه په دفاع باندې او د ابو جهل ډېر بد او دا خلک چې راټولېږي او دی داسې فکر کوي چې د دغه په طرفداري راپاڅېږي د ابو جهل او یا مثلا یو بل عکس العمل پیدا کړي. ابو جهل ورته وایي نه، تاسې آرام شئ او ما د ده وراره ډېر سخت وهلی او ډېر مې کنځلی او ډېر مې ځورولی او دی چې څه کوي په حق دی. سلام علیکم. تر بیا.